د اسلامي امارت د واکمنۍ د لوی ویاند پرونیو څرګندونو ته د یو افغان چارواکي شدید غبرګون. د نوموړي واکمنۍ د لوی ویاند تازه څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د جمهوریت دولت یو چارواکي څه ویلي. د ذبیح الله مجاهد خبرو ته نورو افغانانو هم شدید غبرګونونه ښودلي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ لوی ویاند له BBC سره په مرکه کې د نجونو د زده کړو برخلیک په اړه د خبریال دې پوښتنې ته په ځواب کې چې د نجونو زده کړو بیرته پیلولو ته کومه حل لاره پیدا شوه او که نه ویل د نجونو زده کړې د شریعت د امر پر بنسټ بندي شوي دي او دوی هڅه کوي یوه شرعي حل لاره ورته پیدا کړي او ډیروي دا یوه شرعي مسله ده او باید شرعي حل لاره ورته پیدا شي. نوموړي واکمنۍ په لومړیو کې خبر ورکړی و چې د نجونو زده کړو موضوع د حل لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې ده او دغه مسله به تر بل امر پورې وځنډول شي چې تر اوسه پورې نږدې 4 کلونه تیریږي. د ولسواکۍ والي د افغان نجونو زده کړو ته د اجازې ورکړې په اړه د دغه واکمنۍ د ویاند څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. محمد حلیم فدایي باور ښیي چې یاده واکمني به هیڅکله د نجونو زده کړو کار او سیاست ته اجازه ورنه کړي. ښاغلي فدایي لیکلي چې افغانان به د کابل ادارې د دې پریکړې د دوام له امله یا چوپیږي یا به له هیواده وځي او یا به د نوموړې ادارې پر ضد راپورته کیږي. نوموړې واکمنۍ نه یوازې د افغان نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو بندیزونه ولګول بلکې په تیرو 3 کلونو کې یې غړو او چارواکو پر افغانانو تور پورې کړ چې په کلتور کې یې پر ښځو زده کړه نشته.